او دویمه وجه دا ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د وحي په ذریعه باندې دا ور معلومه سوې ده چې دا زمانه به د ظالمانو حکمرانانو زمانه وي. لکه دا د حجاج ابن یوسف زمانه تېره سوه. دویم پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دا ور معلومه ده چې کومه خبره پیغمبر علیه الصلاة والسلام کوي دا د ظالمانو حکمرانانو متعلق کوي، او هغه ظالمان حکمرانان په دې شکل باندې دي چې هغې ته که چیرې د هغې پر مزاج باندې خبره نه وکړي هغې د سړي څخه انتقام اخلي، هغې سړي ته تکلیف ورسوي، هغې سړی په عذاب کې اچوي او هغې انسان د ستړو سره مخامخ کوي. نو ځکه د هغې حکمرانانو متعلق پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا خبره کړې ده. ابوذر ته وایي چې د هغې په مخ کې به دا خبره نه کوي چې صلیتو ما لمونځ کړی دی فلا اصلي، زه بیا لمونځ نه کوم. ځکه که د هغې متعلق ته دا خبره وکړې نو بیا خو به ته په مشقت کې مبتلا یې، بیا خو به ته په ستړو کې مبتلا یې، او بیا خو به ته د سختیو سره مخامخ یې. ځکه هغې خپل عمل، خپله زندگی او خپل ترتیبات په زور باندې په تا باندې مني، او که چیرې د هغې پر مزاج او پر لمانځو پر عادت باندې ته نسې ورسره ولاړ بیا خو به ته ضرور د مشکلاتو سره مخامخ کېږې. نو د مشکلاتو څخه د ځان د خلاصولو په خاطر پیغمبر علیه الصلاة والسلام ابوذر ته وایي دا خبره چې ونه کې چې ما مخکې لمونځ کړی دی ستۍ سره دوباره نه کوم. د دې څه علماو یو مسله رایستلې ده. هغه مسله دا ده چې کله یو ځای انسان ته د مشقت کې د واقع کېدلو یو خدشه راځي، انسان په یو تکلیف کې واقع کیږي او انسان د یو ستړي او د یو سختۍ سره مخامخ کیږي، نو د یو مستحب عمل د انسان که چیرې د شریعت په مخالفت کې سړی نه راځي بیا مستحب عمل دا دی چې سړی په یو طریقه سره د هغه ستړي څخه ځان خلاص کړي. چې کله ستړی سړي ته پیښیږي او تکلیف سړي ته پیښیږي او د یو مصیبتو د یو ستړیا سره سړی مخامخ کیږي او د ده په یو عمل کې د شریعت مخالفت هم نه راځي، نو بیا د ده دپاره مستحب عمل دا دی چې د هغې ستړي څخه دی خپل ځان خلاص کړي. لکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د صحابو هم داسې عمل و چې کله حجاج بن یوسف بصرې او کوفې ته راغلی نو ما مخکې درته ویل هغې چونکې ډېر خطیب او ډېر لوړ اواز والا سړی و نو حجاج بن یوسف به ډېر زیات وعظ کاوه او د جمعې د لمانځه څخه مخکې به هغې 2 ګنټې 3 ګنټې وعظ کوی چې د جمعې لمونځ به هغې د مازدیګر وخت ته ورسوی او په دې مجلس کې به ډېر صحابه کرام ناست و هغوی به ټول خاموشه ناست او دې مجلس کې په خپله حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه موجود درلودی. نو حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه به عادت دا جوړ کړي چې ولاړی به په یو کونج کې به خپل مونځ ژر ژر وکړي او دوباره به بیا راغلی د حجاج و وعظ ته به ناست چې کله به حجاج د جمعې لمونځ ودروي بیا به د حجاج سره په نفلي لمانځه باندې بیا شروع وکړه د هغې سره به بیا لمونځ کوی. ځکه که چیرې د حجاج سره دی په لمانځه کې شریک نسی بیا خو دی د یو حجاج د وخت ظالم حاکم دی او د وخت بدبخت حکمران دی او د الله تعالی نافرمان حاکم دی، د هغې په خاطر باندې بیا حضرت عبدالله ابن عمر د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. ډېر ځله به حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ته خلکو ویل الحجاج خو دومره ظالم دی، د شریعت مخالفت هم کوي او د دین مخالفت هم کوي او د دین داسې کارونه کوي چې هغه په شریعت کې څه وجود نه لري. نو حضرت عبدالله ابن عمر ته به خلک ویل چې ته د ده خلاف ولې فتوا نه ورکوې چې خلک راوفاروه او د ده خلاف د جهاد شروع کړي او د ده سره د مقابله وکړي او دی د دې منصبه څخه لرې کړي. حضرت عبدالله ابن عمر ته به ډېرو خلکو دا مشوره ورکوله، لیکن حضرت عبدالله ابن عمر به څه ویل او زما د خپل ځان متعلق دا خوښه نه ده چې زما په یو فتوا باندې او زما په یو وینا باندې او زما په یو قول باندې د مسلمانانو په مابین کې تورې سره وچلیږي او ما ته دا خوند نه راکوي چې زما په فتوا باندې د مسلمانانو زنانې کونډې سي او ما ته دا مزه او خوند نه راکوي چې زما په فتوا باندې د مسلمانانو بچي یتیمان سي او مسلمانان په خپل مابین کې تورې سره وچلی او مسلمانان په خپل مابین کې زندگی سره خرابه کړي او مسلمانان په خپل مابین کې معرکې سره وکړي. بیا به د خلک ټول زه به تاسو ته یو اسانه طریقه در وښیم. هغه اسانه طریقه دا ده چې تاسو خپل رب ته متوجه سئ او زه به دعا کوم او چې کله زموږ او ستاسو اعمال صالح سي او موږ خپل رب ته دعا شروع کو خپل رب ته متوجه سو او خپل رب ته توجه کو بیا به الله تعالی زموږ حاکمانو ته نیکه زندگی په نصیب ورکوي او که نیکه زندگی په نصیب نه کور الله تعالی به د دې حاکمانو څخه موږ خلاصوي، د دې بجای به بهترین حاکمان زموږ پر سر راغلي. حضرت عبدالله ابن عمر به دې ته ویل چې موږ به خپله زندگی بدله کو او الله تعالی ته به متوجه سو
او په خپل ظلم سره پریږدو او خپل زندگی به د الله پر دین باندې برابر کړو، بیا به الله تعالی زموږ او ستاسو پر سر باندې د هغه حاکمانو ته هدایت کوي. که چیرې دې حاکمانو په نصیب کې هدایت نو بیا به الله تعالی د دې پر ځای موږ تاسو ته بهترین حاکمان را په نصیب کوي. نو حضرت عبدالله ابن عمر به هغې خلکو ته دا وینا